د بلخ پوهنتون لخوا د وترنرۍ پوهنځي څخه لسګونه فارغ شوو ډاکټرانو ته نندارتون جوړ شوی و ترڅو خپلې څېړنې چې په بېلابېلو برخو کې ترسره کړي نندارې او ارزونې ته وړاندې کړي. د دغه پوهنتون مسؤلین وایي هڅه کوي چې د ټولنې پرمختګ او ستونزو راکمولو لپاره داسې علمي کدرونه وړاندې کړي چې وکولای شي هیواد د ځان بسیاینې تر کچې ورسوي. د ننني څېړنیز نندارتون څخه مقصد او هدف دا دی چې څنګه د پوهنتونو د معاشرې یا د خلکو یا د شرکتونو یا د خصوصي سکتور په مابینځ کې څنګه تفاهم راسي او دغه تحقیقات چې کوم محصلین کوي یا کوم استادان کوي یا کوم بلخ پوهنتون کې چې مطلب کوم څېړنیز تحقیقات کیږي څېړنې کیږي مقالې لیکل کیږي یا مطلب هغه په ټولنه کې چې کوم دغه دي مشکلات دي چالشونه دي چې د هغو ته موږ څنګه رسیدګي وکړو او هغه مشکلات څنګه د منځ څخه یوسو که بکتریاوې دي ناجوړې دي که د طب په بخش کې دي که د وترنري په بخش کې دي که د نباتاتو په بخش کې دي نو پوهنتون اصل کې معنا هم دغه ده چې به تحقیقات وکړي په ټولنه کې چې کوم مشکلات دي هغه پوهنتون وڅېړي روښانه کړي ټولنې ته عرضه کړي او ټولنه د هغه مشکلات څخه مخنیوی وکړي. د نندارتون ګډونوال خوښ دي چې د دوی د لا پرمختګ په موخه ورته د مسؤلینو لخوا داسې یو نندارتون جوړ شوی. دوی وایي د حیواني ناروغیو د مخنیوي په بېلابېلو برخو کې څېړنې کړي چې د همدې څېړنو پر مټ به د هیوادوالو ډاډمن ژوند کې اغېزناک رول ولري. بسم الله الرحمن الرحیم. تحقیق ما در بیماری پاستولوز است در بز گوسفند که اکثرا در این فصل سال شیوعش بیشتر میباشه. پس ما از منطقه خود از جای تحقیق که داشتیم از اونجا که تحقیق خود انجام دادیم از سال گذشته 1404 ماه جوزا تا 1405 ماه سوره. زیات امراض دي چې هغه دغه د وجې نه څنګه کېږي رامنځته شیدو د وجې نه رامنځته کېږي یا سالمانیلا د ایکولی د بعض ډېر امراض چې دي چې دغه د شیدو د وجې نه رامنځته کېږي. دغه 60% موږ په دې خاطر معلومه کړې ده چې دغه په شیدو کې د هغه د خوند او د لبنیات لا د نور د ښکلا لپاره موږ څنګه کړي دغه ذکر کړی ده. ریاجینتی همی که ما ریاجینتی از زیر با تاسف که در افغانستان پیدا نمیشد ما از کشور ایرانی را خواستیم. از کشور ایران خواستیم با مشقت و مشکلات زیادی بود که ما این تست انجام بدیم. مثلا از یک ولسوالی از یک قریه تا دیگه قریه رفتن خیلی جنجال کار داره چون مناطق دورافتاده در افغانستان است که راهی موتر نداره. بسیار با مشکلات زیادی ما مواجه شدیم در این اما با موفقیت ما تست انجام دادیم و خیلی سپاس داریم از دولت امارت اسلامی که این زمینه دانش رو فراهم ساختن تا ما جوانان در این کشور بتانیم درس و آموزش بیابیم. بل لورته د پوهنتون استادان وایي د تیرو کلونو په پرتله تدریسي نصاب کې د پام وړ پیاوړتیا راغلې او داسې څېړنیز پروګرامونه کولی شي ټولنه مثبت لور ته بوځي. الحمدلله د تیرو کلونو په پرتله سږ کال زموږ کورس پالیسي زموږ نصاب ډېر په ښه شکل باندې تطبیق شوی دی. محصلینو ته د عملي زده کړو زمینه په لابراتوار کې په کلینیکونو کې مساعده شوې وه او محصلین د دغه برخې نه برخمن وو. کوم محصلین چې تاسو وینئ تاسو په د نندارتون کې شرکت کړی دی دغه محصلین د تدریس په جریان کې په مختلفو موضوعاتو لکه اپیډیمیولوژي شوله داخله شو جراحي شوله همداشان په نورو بخشو کې دوی تدریس کیږي دوی روزل کیږي چې په آینده کې دوی کولی شي چې وطنوالو ته مختلف خدمات وړاندې کړي. مثلا په دوی کولی شي چې کلینیک جوړ کړي د کلینیک له لارې هیوادوالو ته خپل خدمات وړاندې کړي. دوی کولی شي چې په غذایي موادو کې چې کوم غذایي مواد چې له بیرون د هیواد څخه وطن ته داخلیږي افغانستان ته راځي په هغې کې هم د غذایي موادو په کیفیت د غذایي موادو همداشان په نورو برخو کې دوی خپل خدمات وطنوالو ته وړاندې کړي. بلخ پوهنتون د هیواد په کچه یو له لویو پرمختللو او مؤثرو پوهنتونونو څخه دی چې 14 پوهنځي کدري روغتون او 18,000 شاوخوا زده کړیالانو ظرفیت لري. دغه پوهنتون چې په 1466 لمریز کال کې جوړ شوی هر کال ټولنې ته د علم په جامه سمبال شخصیتونه وړاندې کوي.